احمد مسعود ته یو ځل بیا زور ورکول شو. احمد مسعود ویل له طالبانو سره د امریکایي د مالي مرستو دوام خطرناک پایلې لري. احمد مسعود اوس دا په دې حال کې دی چې باید له طالبانو سره هېڅوک هم مرسته ونه کړي او امریکا ته وایي دا به خطرناکه پایله ولري. احمد مسعود غواړي چې طالبانو حکومت کمزوری کړي او هیڅ هیواد یې په رسمیت ونه پیژني، خو طالبانو تر دې مهاله احمد مسعود دغو چلنو ته غبرګون نه دی ښودلی او نه یې هم کوم څه ویلي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د امریکا د مالي مرستو دوام به خطرناکه پایلې ولري. ښاغلی مسعود له امریکا خبریال شان راین سره په مرکه کې ویلي چې طالبان د جهادي ښوونځیو د جوړولو لپاره د امریکا پیسې کاروي. هغه په مرکه کې زیاته کړې طالبان د امریکا په پیسو نوي نادولتي موسسې جوړې کړې دي. د مقاومت د جبهې مشر په وینا د امریکا له مرستو سربیره طالبان په دې توانېدلي چې په کال کې د نشه یي توکو له سوداګرۍ پرته 2.5 میلیارده ډالر عاید لاسته راوړي. خو طالبانو نشه یي توکي هر څه په افغانستان کې منع ثابت کړي او بند کړي دي او هیڅوک به د نشه یي کاروبار کار نه کوي. پرته د حکومت له اجازې نه هیڅوک نشي کولی چې اوس د نشه یي کاروبار وکړي. خو احمد مسعود اوس لا هم پر دې طالبانو تورونه لګوي چې طالبانو حکومت یا مشرانو یې ورته څه نه دي ویلي او نه یې هم کوم غبرګون ښودلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.